د افغانستان لپاره د ایټالیا د مرستې اعلان. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل وروستي راپور کې ډیره کړې چې په تیرو 2 اونیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د درندو واورو، بارانونو او سړې هوا له امله 10 کسان مړه شوي دي. دغه ټولنې ډیره کړې چې په دې موده کې 19 کسان ټپیان شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ډیروي چې په 2015 زیږدیز کال کې 21 میلیونه افغانان به د اوبو د لږوالي، د روغتیايي چوپړتیاو د نشتوالي، 14.8 میلیونه وګړي به د سخت خوراکي ناخوندیتوب، 14.3 میلیونه نور به لږو روغتیايي چوپړتیاو ته لاسرسی ولري. همدارنګه 8 میلیونه ښځې او ماشومان به خوراکي مرستو ته اړ وي. دغه ټولنې ډیره کړې چې د 80% افغانو کورنیو هر غړی د ورځې له $1 څخه لږه ګټه ترلاسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ډیره کړې چې ایټالیا له افغانستان سره 4.5 میلیونه یورو بشري مرسته کړې ده. اوچا ډیروي چې دغه مرستې به تر ټولو ډیرو زیانګالو افغانانو ته ورسوي. یا دې ټولنې ډیره کړې چې دغه مرسته د افغانستان د بشري مرستو ادارې ته ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تیره ورځ د مرغومي پر 28 پر خپل ایکس د ایټالیا له دغې بشري مرستې څخه مننه کړې او ډیره کړې ده چې د دوی دوامداره ملاتړ به د افغانانو ژوند وژغوري. د اوچا د اټکل له مخې په 2015 زیږدیز کال کې چې تازه پیل شوی، په افغانستان کې 14.8 میلیونه وګړي د ژوندي پاتېدو لپاره خوراکي توکو او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.